اوس دا قابل افسوس خبره ده چې نن د پنجاب مطلب چې د طرف نه دا آواز اوچتېږي دا داسې ده لکه چې دهشتګردو ملګرتیا کوي ځکه چې د دې څه مطلب چې ګینې پښتانه خو د قوم په حیثیت دی دهشتګرد ګڼي او چې د نورو قومونو دهشتګرد دي نو هغې خیر دی وي ځکه چې د دوی خو ټول اپریشن د پښتنو خلاف شو لکه دی د دهشتګردو خلاف خبره نه کوي او بیا وایي چې دوی نفرت پیلاوي اوس اقدام ته د نفرت کې او پیلاوم یې زه لکه ته پکار دی چې یو سړي دی چې د هغه د دوکاندارانو د انجمن د تاجرانو مشر دی نو که غلط کار یې کړی ګرفتار یې کړه نو ته په ځای د دې چې د هغه ډیفینس هم کې زما پښتانه هم تنګ دي او بیا چې مونږ وایو چې دا غلط کار دی نو ته چې دوی نفرت پیدا کوي نو دا خو لکه چې د یوې جنډې تحت کېږي او د یو خاص لکه دا چې دا کوم واقعیت مطلب مخې ته راغلي دي نو دا صرف او صرف په دې دي چې زمونږ شناختي کارت د بلاک کړي او زمونږ پښتانه دی چې کوم دی نو د پنجاب نه په یو نه یو طریقه چې کوم دی نو راوباسي دا هغه میسج دی لکه چې څنګه یو ټایم کې مطلب چې د مشرقي پاکستان خبره وه او هغوی بار بار وایي چې مونږ مطلب چې دلته ورورولي کوو مونږ په دې کې اوسېدل غواړو خو دوی یو ډیسیژن کړی چې ګینې هر څه چې دي خو ستاسو حق مونږ نه منو او ریزلټ خلکو ولیدو اوس د راتلونکي وخت دپاره دی د پښتنو دا علاقه چې اوس سیټلمنټ دی دا هم د جنګ میدان کوي ارضي طور خو د پاکستان په ارضي کې دا واقعیت شو خو د مستقبل دپاره چې کومه مخه نیسي چې کنه پښتانه د دې ځای نه وځي او مونږ به دلته چې کوم دی نو دا لکه یو قسم ته بفر زون کو لکه نور شی به محفوظ کو خو دلته به کېږي نو دا د هغې تیاری دی لکه چې په ماسکو کې د دریو ملکونو اجلاس وشوی د روس د چین د پاکستان نو هغې ډېرې خطرناکې دوه خبرې وکړي یو خبره یې دا وکړه چې افغانستان کې به مونږ امن راولو اوس افغانستان په مذاکراتو کې شته نه او دی پکې امن راولي آیا دا مطلب چې د دوی پنځمه صوبه ده یا چې کوم دی نو هغه خود مختار ملک نه دی او که چېرته دا خبرې نو دا غلط فهمي به تر کومې پورې مطلب کوم حد ته ځي بیا صاحب تاسو څنګه خبره وکړه چې دوی پښتانه له پنجاب ایستل غواړي نو تاسو څه د احتجاج پلان لري که نه لازم ده چې مونږ همدا خبره کوو چې احتجاج خو هغې ته وایي لکه زه نن دغه ته ځم سینټ ته نو دا زه څه کوم زه مطلب صوبایي اسمبلی ته ځم د احتجاج خو یو دا نه چې ګینې د پریس کلب مخې ته ودرېږي احتجاج خو هم دې ته وایي چې ته د حکومتي پالیسو اګینسټ په صوبایي اسمبلی کې مطلب چې مونږ د دې تحریک التوا پیش کړی دی په سینټ کې مونږ پیش کړی دی په قومي اسمبلی کې مونږ پیش کړی دی د پارټۍ په سطح چې کوم دی مونږ دا خبر راوچته کړې ده اوس چې د آل پارټیز کانفرنس ته مونږ ځو نو دا په دې خیال باندې چې د آل پارټیز کانفرنس دغلته څومره پارټۍ وي او مونږ په دې متفق کړی شو نو په هغې کې قدم اوچتول به هم ډېر اساني او پرشر ډیولپ کول به هم ډېر اساني خو مونږ خو دا خبره مطلب چې پریدونه څنګه تاسو چې نوي اتحادیان جوړېږي په دغه سیمه کې په دې سیمه کې نو نوې وسلوالې ډلې د څنګه تاسو د داعش ذکر او داعش مخې ته راځي بل خوا پاکستان او روس یو بل ته نږدې کېږي نو په داسې حالاتو کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه د پولې کومه شخړه رامخته شوې ده اوس دغه توخم پولې بنده کړې ده نو په داسې حالاتو کې باید څنګه ګورې د دغه سیمې راتلونکی څنګه داسې ده مونږ چې کوم نظر لرو مونږ خو هغه نظر لرو چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې افهام و تفهیم سره خپله لار روغ کیني امن نه راځي اوس به دا فیصله کون ځای ته ځکه ځي چې د چین او د هندوستان رانه ده د هندوستان او پاکستان رانه ده او دلته چې کوم دی نو رشیا هغه طرف ته لاړو نو چې دا ورانې راځي نو په دې ریجن کې مطلب چې کومې تبدیلی راځي هم زما په خاوره راځي هغه نزله به په ما پورې نو د عقل تقاضا خو دا ده چې که فرض که څوک په پښتنو مینې او په خاوره مینې مونږ خو به کوشش کوو چې د دوی ترمنځ دا غلطفهمۍ ختمې شي او دلته نه یو خبره شوې ده چې د پاکستان د طرف نه د پښتنو مشرانو په قیادت کې یو جرګه به افغانستان ته ځي او دا غلطفهمۍ چې کومې پیدا شوي دا به لرې کوي که چېرته داسې کېږي دا زموږ په مفادو کې ده که داسې نی نو نه چې کوم دی نو دلته روس امن راوستی شي نه امریکا راوستی شي نه چین راوستی شي او د پاکستان او د افغانستان دا وینه دا به نور هم تویږي